د روغتیا د نړیوال سازمان استازي وایي د نړۍ په کچه د زړه د ناروغیو له امله هر کال 10 میلیونه وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. دلته په کابل کې د عامه روغتیا وزارت له لوري د زړه د ناروغیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې په هغه لارو چارو خبرې وشوې چې د زړه د ناروغیو مخنیوی ورسره کیږي. هدف از تجلیل این روز افزایش آگاهی عامه و تشویق افراد به انتخاب شیوه زندگی سالم و تغییرات ساده در روش زندگی خود است. با تغییر عادات ناسالم مانند تغذیه نامناسب، کم تحرکی، استرس زیاد و مصرف سیگارت و دخانیات می توانیم خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش دهیم. په افغانستان کې 1 سلنه مړینه د زړه ناروغیو له امله ده چې دا ارقام خورا ډیر دي او موږ هڅه کوو ترڅو په دغه برخه کې ډیر کار وکړو. WHO stated that cardiovascular روغتیا نړیوال سازمان د وینا مطابق د زړه ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې لومړی لامل دی. اټکل کېږي چې په 2019 کې تقریبا 13 میلیونه خلک د زړه ناروغۍ له کبله مړه شوي دي چې دا د نړۍ د ټولو مړینو 22% جوړوي. د دغو مړینو څخه 85% د زړه د حملې او سټروک له امله واقع شوي دي. د روغتیا د برخې پوهانو وویل چې له نیکه مرغه په افغانستان کې د سګریټو او الکولو د استعمالونکو شمیر تر نورو هیوادونو کم دی او همدا لامل دی چې د زړه په ناروغیو اخته کسان هم زموږ په هیواد کې کم دي. به سیگرت نبگویم و خوشبختانه سیگرت مثل کشورهای غربی در افغانستان کشنده اول یا فرست کیلر نیست. در کشورهای جهان اول وقتی من در ژنوا رفتم در جلسه نهاد جهانی قلب از 15 ساله که سیگرت میکشیدن تا 99 ساله. خوشبختانه در افغانستان معضله است اما معضله به اندازه کشورهای غربی نیست سیگرت. در اصل صورت سیگرت نبگویم، قطع کنیمش، مضر است برای صحت ما. فضل خداوند به برکت اعتقادی که داریم از شر الکل خلاص هستیم. الکل نبگوین و استفاده نشود چون مضر است بر صحت انسان، بر تمام اعضای بدن انسان مضر است. اگرچه تا حالا دیپارتمنت قلبی شفاخانه صدری ابن سینا به شکل رسمی افتتاح نگردیده ولی خدمات عملیات های باز قلبی، عملیات های صدری، خدمات داخله قلبی، داخله صدری به شکل نرمال شفاخانه قلبی صدری ابن سینا که فعلا در قصبه موقعیت داره به شکل نرمال جریان داره. په دغه مراسمو کې په افغانستان کې د زړه د ناروغیو د درملنې د اسانتیاوو یادونه هم وشوه چې د عامه روغتیا وزارت له لوري د روغتیايي بنسټونو په همکارۍ رامنځته شوي دي.